سلمان فارسی نه دی، دا د مداین گورنر مداین. نو خو خاکساري و عاجزه و یو صحابي وایي زه یو ورځ ورغلم چې ورغلمه دی ناست دی، دا چټیانې نه دي، دا زموږ ټوکرې دا جوړوي، و دا په دې خپل ژوند روزګار صحیح. اوس حکمرانان هلته غریبان شیګان مړي پراته دي، عمران خان دونه وخت نه لري چې ولر راشي. اوس پر هر شي سړی سیاست وکړي، ټیک د روپۍ د دنیا د جایداد د پر مړه سړی نه کوي. بده خبره ده، غلطه خبره ده، ناجایزه خبره ده، ظلم ورسره سوی دی، ناجایزه سوی ده. د دې ناجایزه هم موږ غندنه کوو چې حکومت دې د دې قاتلان ونیسي چې څه سزا د هغه دې ورکړي. د بلال نورزي د هم کوو چې هغه ځوان په هغه 1058 کې هلکانو وژلی و، شهید کړی و، هغه هم موږ وایو. موږ دا نه کوو چې یو طرف د دې قاتلان دې ونیول سي او بل طرف یې ازادي لاسي. موږ د دواړو غندنه کوو چې هر چا دا کار کړی دی، که ښه دي که بد دي، که خپل دي که پردي دي، غلط کار یې کړی دی. د دواړو چش دې وسي و دواړو ته دې انصاف میلاو سي، دواړو ته. دا زه په حق په سچه وایم، دا کمال نه دی چې یاره مولوي صاحب تا نن بیا داسې خبرې وکړې. ټیک دی اختلاف پر خپل ځای دی، خو دا معنا نه ده، دا مقصد نه دی، دا غرض نه دی، هېڅ پروا نه ده. ورسه پوښتنه ورباندې وکړه، مدد یې وکړه، نصرت یې وکړه. شپږمه ده چې مړي پراته دي، څه پکې یار عمران خان الانکې د دا مخکې ستا بیانونه سړی وګورې، تا به څه ویلې؟ خیر یار. نو د مداین کې دی حضرت سلمان فارسي را روان دی، چې را روان دی نو بیا یو مالدار سړی یو سامان سودا یې اخیستې وه، نو د وړلو سړی نه وه، کلي مولي وه، مزدور و، ده ته یې ورغږ کول دا دغه خبر سره واخلي، خپل روپۍ به درکړه. ویې ورځئ هر چا ور سلام علیکم سلام علیکم. خیر چې دا غوټې ورسول، هغه ملګري وپېژن، ډېرې خواستې ما ته معافي وکړه. نه ستا پر ما حق دی یار، ستا پر ما حق دی. سبحان الله، ان الله اوحى، ما ته الله وحی کړي ان تواضعوا، چې موږ به عاجزي کوو، حتی لا يفخر احد على احد، فخر به نه کوو، زه وګوره ته وګوره، ولا يبغي احد على احد، یو پر بل به چش نه کوو، تجاوز نه کوو. خیر الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځوي، الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د تکبر وساتي، الله دې د لویۍ وساتي، الله دې عاجزي او خاکساري را نصیب کړي، الله دې پر دا تور مرګ راکړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.